زبیر ابن عدی د خپل ملګرو سره انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ ته راغلو او د حجاج ابن یوسف نه شکایت ورته کولو چې لوی ظالم او قاتل انسان دی چې دا د عراق گورنر او د عبدالملک ابن مروان د طرف نه والی مقرر و. انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ ورته ویل صبر کوئ ځکه چې کم ټیم کې تاسو یې د دین وروسته چې کم ټیم راځي هغه ډېر بدترینی ویل ځکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه. تاسو باندې یو وخت نه راځي مګر هغه چې د دین وروسته دی هغه ډېر بدترینی او ویل دا خبره سمعته من نبیکم صلی الله علیه وسلم ویل دا خبره ما ستاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اورېدلې ده. ډېر خلک د خلکو نه شکایتونه لري د خلکو د ظلمونو نه تنګ راغلي کله مو چې د چا د ظلم نه ځان نشو بچ کولی نو بیا په هغه ټیم کې صبر کوئ ځکه دا ستا ټیم د هغه وروستني وخت راتلونکو خلکو نه ستا ټیم غوره دی په خپل ټیم باندې الحمدلله ووایه او په دې حالت باندې الله نه راضي شه.